د ټول قرآن خلاصه، د ټولو احادیثو خلاصه او د تمامو انبیاءو د تعلیماتو او د هدایاتو د لارښوونو خلاصه. 1,40,000 زیاتو کم انبیاء کرام راغلي دي دنیا ته. د هغه ټولو د تعلیماتو خلاصه دا 3 خبرې دي. الله پاک جل جلاله راضي کړه په عبادت سره، واقیم الصلاة وآتوا الزکات. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. حج همدارنګه نور اعمال نیک عمل. وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. ذکر، تلاوت د قرآن، عبادت. الله رب العزت راضي کړه ستا خالق او ستا پیدا کوونکی چې ته پیدا کړی دې د دې لپاره. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ستا د ژوند هدف او غرض انسان دغه دی. الله پاک راضي کړه په عبادت باندې. ليبلوكم ايكم احسن عملا. نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک راضي کړه دغه په اتباع باندې. سنت طریقې خپلې کړو، د پردي رسم و رواج، د هغو عادتونه او خویونه هغه پرېږده، ترک یې. من تشبه بقوم فهو منهم. نو د نبي کریم سره مشابهت ښه دی، د صحابو مشابهت ښه دی، او که د پردي. ولې څوک ږیره کله کړي؟ ولې یو مسلمان، یو انسان، یو خپل یو عادت هم د نبي کریم علیه السلام مبارک در سنتو بدل کړي؟ دا د ځان سره ظلم دی. علما لیکي که چېرته ته غواړې چې زندګي دې ټوله په عبادت کې شمار سي، نو 2 کاره ته وکړه. یو کار په هغه 2 کې دا دی خپل ژوند او زندګي دا د نبي کریم اسلام پر صورت او سیرت باندې برابر کړه. خو الله تعالی به دغسې صرف قرآن استولی. ولې پیغمبر استوي؟ پیغمبر څنګه شی دی؟ پیغمبر څنګه ذاتلو؟ یعنی دویم عملی قرآن، دا د قرآن او د الله تعالی احکام او هدایت یې داسې ښکاره کړلو خلکو ته چې داسې کېږي داسې وکړه. له دې وجې علما فرمایي هغه 2 رکعته لمونځ چې بغیر له سنت طریقې ادا سي، در هغه دا غوره او افضل او بهتره ده. پر دې ډېر ثواب درته میلاویږي چې دا څه ځای ته سړی پر سنت طریقه باندې لاړ سي. د ځان سره ظلم دی چې سړی د سنتو بغیره په بل څه باندې ژوند تېروي. خیر د هدایاتو او خیر د طریقو خو د نبی کریم علیه السلام مبارک طریقې او صورت او سیرت او ژوند او زندګي نور په څه کې خیر لیدلی دی. دویم شی په هغه 2 کې چې ستا ټول ژوند عبادت وګرځېږي، هغه دا دی چې نیت دې د الله د رضا لپاره وګرځو، مقصد او غرض دې د الله رضا وګرځو. بس نیت صفا، منزل اسانه، نیت او طریقه او عادت د نبی کریم صلی په شکل، بس ستا ټول ژوند به عبادت سي. نو نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک دغه په اتباع باندې راضي کړ. دی قبر کې د یو پوښتنه هم له دې وجې کېږي. 3 زره پوښتنې غرضي دي. من ربک پوښتنه چې کېږي له دې وجې نه که چا د الله د خوښې مطابق ژوند او زندګي تېره کړې وي، جواب یې ورکولی شي. د مدینو که من نبیو که پوښتنه چې کېږي هغه بیا له دې وجې زما قدرمنو مسلمانانو چې چا د نبي کریم علیه السلام په تابعداري کې ژوند تېر کړی جواب ورکولی شي. من نبیو که د مدینو که پوښتنه ځکه کېږي چې د دین د احکام مطابق د ژوند تېر کړی ته جواب ورکولی شي. دین یې الاسلام نو چې بالکل د اسلام سره په ټکر کې ته یې جواب ورکړي. به هر حال درېیمه د ټولو خبرو خلاصه، د ټول قرآن، د ټولو حدیثو، د ټولو انبیاو خلاصه، مخلوق خدا دا راضي کړه په خدمت سره. د ځان خادم جوړ کړه، سید القوم خادمهم. ته به د هر چا زړه ورسره سترګې سي. د ځانه مخدوم مه جوړوه چې بل څوک ستا خدمت کوي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک نه خو زده کړه د الله پیغمبر په سفر او په حضر په کور کې تاسو وګورئ خپله بېکار کوئ، در هغه نه لوی هستي څوک راتللی شي. او یو ځل ملګرو پوښتنه یې وکړه چې د قربانې د الله پیغمبره ته مازې کښېنه چې ته مازې چې ده به اشاره کول هغو به سرونه کاټول، هغو هر څه پر قربانول.
نبی کریم صلی الله علیه ورته فرمیل الله رب العزت هغه څوک نه دی خوښ چې هغه ناست یو ځلا ځان ته شان ولري. الله رب العزت هغه څوک نه دی خوښ. سما قدرمنو مسلمانانو د ټول قرآن د ټولو احادیثو د ټولو انبیاءو خلاصه الله پاک راضي کړه په عبادت باندې، نبی کریم السلام راضي کړه په تابعداري د سنتو باندې، او همدارنګه مخلوق خدا راضي کړه په خدمت باندې. خبر خلاص.